لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محترم عزتمندو رمضان المبارک کی قرآن کریم نازل شوه دی او دا ډیره برکتی میاشت ده د دې وجنه د رمضان په میاشت کې د قرآن کریم ډیر تلاوت کول دا یو مهمه خبره ده حدیث د بخاری کې راغلی دی وی جبرئیل امین به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر شپه ملاویدو په یدارسه القرآن او دوره د قرآن کریم به کوله دوره دی ته ویل شي چې نبی صلی الله علیه وسلم په قرآن کریم لستو جبرئیل امین ورته وګي خو دی او یو معنی دا ده چې څومره به نبی صلی الله علیه وسلم ولوستو نو هغه بیا جبرئیل امین ولوستو او یاد چې جبرئیل امین با د هغه ځای نه ولوستو د کم ځای نه چې نبی علیه السلام لوستل او د کم ځای پورې په هغه مقدار باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د مقام ابراهیم شاته ودرېدو په یو رکعت کې ټول قران کریم وې د باندې سلفونه نقل لچاوي با د رمضان المبارک په دریو شپو کې قران کریم ختمو او بعضو په وو شپو کې قران کریم ختمو او بعضو په پلس ورځو پلس شپو کې یو قران کریم ختمو امام شافعی رحمه الله هغه په رمضان المبارک کې شپه ختمه کوله امام اسود چې دا تابعی دی هغه په رمضان المبارک کې په دوه شپو کې قران کریم ختمو امام قتاده چې و هغه په ورځو کې قران کریم ټول عمر په هر یعنی وخت کې په ورځو کې قران کریم ختمو او د رمضان المبارک په میاشت کې په درې ورځو کې قران کریم ختمو او بیا به چې کله اخرنۍ لش پیښوي نو بیا به په هر شپه کې یو ځل قران کریم دا به ختمو امام زهری رحمه الله چې دا یو محدث دی هغه چې کله وي د رمضان المبارک میاشت رااله نو دا حدیث دا درس وغیرہ دله به چټي ورکړه او د قران کریم په تلاوت باندې با مخامخ شو امام سفیان الثوری رحمه الله هغه چې کله د رمضان المبارک میاشت رااله نو ټول عبادت په پریخو او د قران کریم په قرات او په په تلاوت پسې ورپسې شو دلته یو سوال دی هغه دا دی چې نبی علیہ السلام خدا فرمایلی چې تریو ورځې کم قران کریم دا به نه ختمه د دې جواب امام ابن رجب رحمه الله کړی دی چې یو کس ته چې هغه همیش دسی کوي نه د پکار حکم هغه وختونه چې هغه وره وختونه دي په شان د رمضان او یا هغه زیونه چې هغه وره زیونه دي لکه مکه شو نو پاره کې خدای اوقات او دا زمانہ دا غنیمت ګڼل پکار دي نو کپدی کې سړی تلاوتونه ډیرو کې نو صحیح ده امام ابن قیم رحمه الله فرمایلی چې قران کریم ولې نو په هر یو آیات کې وسوچ او فکر کې وای په دې د دې چې ټول قران کریم ختم کې وای دا غوړه نه ده غوړه هغه چې تلک تلاوتو کې خو په هر یو آیات کې سوچ او فکر وکړي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کله نا کله یوش په ټول آیات باندې یوش په ټول تیر کړو دا یو آیات په بار بار لوستلو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی لو كانت ليله القدر ليله واحده بالسنه کچرته دا ليله القدر په ټول کال کې یوش په نو زه په ټول کال ودرېدلې وې ما بل اشپل اند کړی وې او په ما بالو ک ب10 ليالینو وای سبا ته پلش په ولش په څه خبره ده بدایع القواعد دانګ محترم او عزتمندو علماء چې چاله الله خيسته اوازونه ورکړي هغه په تراو کې تلاوت کوي نو وای اي يقرا لله لا للمخلوق اگر د الله د پاره تلاوت کې د مخلوق د پاره نه کې چې زما आवाज خيسته او مخلوق خپل आवाज کوي امام مالک رحمه الله دغه دومره درسونه کول چې دغه ضرور او شاګردان وو او چې کله وې د رمضان میاشت ولیدا نو کتابونه به ټول بند کړه او قران به راوغستو
مسجد تبراغه بهذا شهر القرآن لا كلام فيه الا مع القرآن. دا دې میاشت چې دا د قرآن میاشته پدې کې به نور خبرې نه کوو مگر صرف د قرآن سره به خبرې کوو. امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه به دا فتوی او غیره دا به بند کړي او د ذکر د پاره او د قرآن د تلاوت د پاره به جمعه تراغه. امام زهری رحمه الله هغه به داوی چې دا د رمضان میاشت دا د قرآن میاشت او دا یو بل ته د خوراکونو ورکولو میاشت ده. محترم او عزتمند دلته یو سوال دی چې موږ دا وایو چې لکه دا خو ډیر ګران دی، لہذا دا ګران کار نه دی ځکه قرآن کې الله فرمایي واصطبر لعبادته. دا عبادت ګران دی خو ته به د خپل نفس په دې باندې راټینګې داسې ملګري به تاسو په دې شپو کې نه چې د ماسخوتن نه به شروع شي او د پېشمني پورې به لو کوي او داسې کسان ما لیدلي دي چې هغو د ماسخوتن نه شروع شوي دي او د پېشمني پورې بوس هم راوړي دي. ولې دا نفس دې ته تیار کړی دی په دې کې معمولی دنیا پیدا ده لپټې نو دا نفس دې ته تیار کړی دی چې دا بکې نو چې د آخرت پیدا نو دا نفس څنګه دا کار نشي کولی. بل محترم او عزتمندو دی جمعتونو لکټه ورکول پکار دی او د الله د قرآن تلاوت پکې پکار دی. دا خو دې څه نه ده چې موږ یو ځای بل ځای ګرځو په جمعات کې زموږ په رمضان کې یوه ګنټه نه د رمضان شپې او خصوصا چې د آخرنۍ عشره ده. وای د بعضې سلفونه نقل دی لا ډېره د یاره خبره ده وای لو اعلم ان الله تقبل مني مثقال حبة من خردل. وای بعضې سلف وای که موږ ته پته ولګېده چې د شړشم دورې په دانه زمونږ یولې کې قبوله شوې ده لتمنیت الموت. وای زه به ارزو کوم د مرګ چې الله اوس ما واله زه اوس ډېر خوشحاله یم. وای ولې وذلک لشدة خوفهم من الله. وجه دا ده چې ډېر سخت یره ده د دوی د الله نه چې پته نه لګي چې نانیکۍ به قبول شوي او که به نه قبول شي. د دې وجې نه محترم او عزتمندو یره پکار ده او خصوصا د قرآن کریم دا تلاوت پکار دی. اکثر موږ او تاسو دا درسونه وغیره کوو خو بیا پکار ده چې دا درسونه واړو او د دې درسونو سره سره تلاوتونه ډېر وکړو. نارینه او زنانه ټولو له پکار ده چې د آخرنۍ عشره دا یو څو شپې او ورځې پاتې دي چې دا غنیمت وکړو د قرآن ډېر تلاوت پکې وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له د قرآن کریم د تلاوت توفیق راکړي او څومره چې چا د قرآن کریم تلاوتونه او درسونه کړي دي الله دې قبول کړي په خپل دربار عظیم کې. وصلی الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم.